نن مور تو موري ستا غیگ ندا دا مدرسه دا دا وی غیگ د زوم دا غیگ ندا دا مدرسه دا وی دا غیگ دا مدرسه تا سره د زوم نا رمبه مدرسه غدا او دوی مدارا ها مال به بچي سمرا لګي ها وی دا مدرسه نه د نزور تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه 14 سپاره حفظ کم سے کړي وی د مور پغی کې کړي نو مدرسه شو کنه چې قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه پکې 14 سپاره حفظ کړي په چوډیر پاکی کړي ترا دن نشول ډیر لوی لوی عزایم بساته ان شاء الله ها مخیتب اهداف ساتي ځان سره بڑ کې دا تصور ساتي چې زما وجود زما ژوند دا زما یوازې زمانه دي مور ته وای موري زما وجود به یوازې ستانه زما ژوند بستانه وستا زما ژوند به د ټول امت مسلمه شریک ژوند دی بس موري زما یوازې ستا بچي وس نه یما خوري زما یوازې ستارور نه یما پلار زما یوازې ستا بچي نه یما دا ټول ژوند زما د خلق سره شریک شو بس دا د امت مسلمه سرمایه ده تاسو بنو موریدلې شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د مور نو دا د چا بچی نو دارالعلوم دیوبند کې ناس ډیر بیمار خط خسراغ وی بهاولپور کې یو زنانه عدالت تراغله د پیش شوی ده خاون قادیانه شوی نو دی فتوا راوړی د عدالت تراغلی چې په د حکم د ارتداد ولګوي او زما وسره نکاح ختم زما خاون قادیانی شو بس حکم د مرتد په ولګوي نو دی قاضی علما طلب کړل نو هر قسمه علما بیدار شول چې عدالت ته بدل غواړي اوس په دلایل قایمول غواړي دی طرف ته قادیانان روچت شول نو په انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نوم پکې راغوي دی عدالت تراشی الله اکبر طلباو حافظانو علماو زمونږ ژوند به یوازې زمونږ د مور او پلار نه خدا فیصله به وسره وکړي ما ژوند د خلق سره تقسیم کړي دی ما ژوند د دین اسلام د پاره وقف کړي دی دا بنوي چې دا یوازې زما بچي دی خما به یوازې نه ونی بس خبره ختم زمانه بڑا صبر وس نو دی ډیر زیات بیمارو د انور شاه کشمیری رحمت الله ډیر سخت بیمارو او ډیر بوډام دی د دارالعلوم دیوبند استادانو منکوي ته مزو نمائندګي د بل عالم بلاد وینا زب بخپل راغه بهاولپور ته د قاضي مخه ته پیش